نن خو موږ آخرت د بل دپاره تباه کړی یا د اولادو دپاره یا د بیبي دپاره یا د ورونو دپاره یا د قریبان دپاره زغلو د دنیا د ډیرولو کوشش کوو غواړو چې دوی په سهولیت کو د دې دپاره د ځای بندوبست وکړو د کور بندوبست وکړو د کاروبار بندوبست وکړو د دغه سهولیت د جوړولو دپاره دوی د اوسا کولو دپاره د دوی د راتلونکي د سمېدو دپاره مو خپل آخرت ټول تباه کړی دي او دا د انسان دپاره لویه بدبختي ده دا یو بې عقلي ده نادانه سړی دې ته وایي چې خپل هغه آخرت یا هغه اخروي ژوند چې الله ورته وایي والآخرة خیر و ابقا د آخرت زندگی دا د دنیا د ژوند ډیر خیر ده او دا همیشه ده لیکن نن بدبختانه موږ د نورو دپاره خپل آخرت تباه کړی دی بل مړوو بل په سهولت کې کوو بل سایه ته کوو بل ایر کنډیشن ته کښېنوو ځان مو هلاک کړی دی ځان مو مسافر کړی دی ځان مو په ګرمۍ کې اچولی دی خولې پر ځان باندې به یې ورسره سره آخرت هم خرابو دروغ هم وایي دوکې هم کوو دا دپاره د دې چې مال جمع کم دغه بچان دغه بیبي دغه ورونه م راسره په سهولیت کې وي دې ته وایي نادانه سړی کوشش مو دا چې څنګه مال را جمع کم زما او ستا هدف مو د ژوند ډېر غلط ټاکلی دی موږ د ژوند هدف دا ټاکلی دی چې څنګه موږ دنیا ډېره کوم څنګه شخصي کور ولرم څنګه جایداد ولرم څنګه ځمکې ولرم څنګه کاروبار ولرم هغه که په ظلم ګټم که په درواغو ګټم که په نجایز ګټم که په دوکو ګټم که په ملاوټ باندې ګټم زه غواړم چې ځان ته موټر ودروم بچی ته موټر ودروم زما بچی باید په ښه اسکول کې زما بچی په ښه مکتب کې په ښه یونیورسټي کې په خارج کې باید تعلیم وکړي خو زه کې په غلا ګټم زه کې په ظلم ګټم زه کې په نجایز ګټم زه کې په زور اخلم زه کې په درواغو په دوکو باندې ګټم خو زما هدف دا دی چې زما ژوند او زما د بچیانو ژوند دی برابر حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ د الله په وړاندې در ټولو زیات بدبخته بد انجامه بدترین کس هغه کس دی چې د بل د دنیا د جوړولو لپاره د بل د سهولت دپاره د بل د آرامۍ دپاره خپل آخرت تباه کوي او دا کسان به د الله په وړاندې ذلیله او خوار ولاړ وي او د دې کسانو بد انجام وي هغه کوم کسان دي د دین په خاطر دنیا ته ترجیح ورکوي دین وای حرام مه کوه دین وای رښتیا وای دروغ مه وای دین وای مسلمان ته دوکه مه ورکوه من غشنا فلیس منا چا چې زما امت ته د الله رسول وای دوکه ورکړه هغه زما د امت څخه نه دی دین موږ ته دا وای دوکه مه کوه لیکن موږ ته دنیا اړینه ده موږ پر دین باندې دنیا ته ترجیح ورکوو موږ دروغ هم وایو موږ دوکې هم کوو موږ غلاوې هم کوو موږ ظلمونه هم کوو موږ ناجایز هم کوو موږ غصبونه هم کوو هر څه کوو دپاره د دې چې دنیا مې ډېره سي موږ به بیا د قیامت په ورځ د الله په حضور کې د ټولو بد انجامه بدترینه خلک یو بدبخته خلک به بیا موږ د خدای په خاطر خاص کر زموږ پښتانه په دې کې دي د مظلوم د خولې راکش مظلوم باندې لاس پورته کوي مظلوم در غاړه نیسي پر مظلوم باندې توپنچه نیسي غلاوی کوي د مظلوم سره ظلم کوي د بل پر مځکه باندې تجاوز کوي د بل مال ته پټ وي دوکې کوي مسلمان ته په یو نامه او په بل نامه باندې مال کمزوري زوړ مال په نوي ورکوي د یو ملک دا په بل ملک باندې ورکوي دپاره د دې چې لږ پیسې زیاتې وګټم دا به ته چاته ډېر خو اولاد په سهولت کې کوي که نه بیبي په سهولت کې کوي ورونه په سهولت کې کوي ته بدبخته یې که نه تا ته د الله رسول بدبخته ویل چې د بل د سهولیت دپاره د بل د اسانۍ دپاره د بل د شوق دنیا د ډیرولو دپاره ته خپل اخرت ته د ملا تړلي د ځان بربادوي عمر بن عبدالعزیز رحم الله د اسلام کې یو ډیر عادل خلیفه تیر سوی دی د دوران چې کله نو ډیر زیاته آبادي راله
پوروړي د پوره خلاص شول بې ودو خلکو ودونه وکړل ان تر دې چې حیوانانو ته یې پر غرو باندې غنمو شان واچو چې د قیامت په ورځ دا الله ته شکایت ونه کړي چې د ده په بادشاهي کې د ده په خلافت کې موږ وژیو لیکن خپل کور یې وژیو یو چا درته ویل چې امیر المؤمنین دا د ستا د کور اخراجات ته څنګه کوي هغه ورته ویل چې د بیت المال څخه دومره اندازه ورکوم څومره چې عام کسان وي هغه ورته ستا خو بچیان باچازادګان دي تا ته خلک راځي ستا نه خلک ګیلې کوي ستا بچیانو ته خلک ګوري سترګې ورته دي ته باید لږ زیات کړې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله عجیبه جواب ورکوي هغه وایي زه د بل د سهولت دپاره د بل د اسانی دپاره خپل اخرت نسم تباه کولی د خپل رب په وړاندې ځان مجرم نسم جوړولی نن که هر پلار دا اراده ولري چې زما د بچي رازق الله دی زما د بچي خالق الله دی زما د بچي پرورش کولو والا الله دی کور ورکولو والا الله دی مال ورکولو والا الله دی زه نه یم پر دې زموږ ایمان او یقین سي هم به مې بچیان په سهولت کې هم به مې اخرت بچاوي موږ ټول رزق په خپله بیداري کې ګڼلی دی په خپله ځغاستو دوکو درواغو کې مې ګڼلی دي که مو درواغ نه ویل دوکې مې نه ویل وایي رزق مې نه زیاتېږي دا ډېر غلطه مفکوره ده دا پر خپل رب باندې بې اعتمادي ده دا د خپل رب څه ناامیدي ده که نه داسې باید نه وسي قرآن څه وایي د خپلو بچیانو دپاره د مال او د اولاد دپاره چې ته څومره ځغلې او دوکې کوې قرآن تا ته څه وایي یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم دا ستاسو دپاره ستاسو دشمنان دي ستاسو دشمن څه معنا یعنی د دې په محبت کې ته خپل آخرت تباه کوې چې څنګه بیبي په سهولت کم څنګه بچیان په سهولت کم موږ ته باید آخرت مهم وي موږ ته باید د الله حضور ته مخامخ درېدل د الله سره د حساب دپاره مخامخ کېدل دا موږ ته اړین وي د دې دپاره باید زموږ بدنونه ورږدي د الله د خوف او د ویرې داسې نه چې د بل دپاره د بچیانو دپاره د بیبي دپاره د ورونو دپاره موږ خپل آخرت ته لاس ورکړو بیا به د قیامت په ورځ د خدای په وړاندې بیا مجرمین موږ یو بدبخته به موږ یو بد انجامه به موږ یو زموږ سره به سخت حساب کتاب